سلامونه وخت مو په خیر قدرمندو هیوادوالو خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. زموږ د نن ورځې ولاګ دی په زرمت کې د روحاني بابا د زیارت سیل او چکر. تاسو ټولو درنو وطنوالو هیله کېږي چې ویډیو مه تېروئ، تر پایه پورې زموږ سره اوسئ، انشاءالله چې ستړي کېږئ به نه. راځئ چې ورځو. د خپل کلي باتور نه مو د روحاني بابا د زیارت په لوري حرکت وکړ. دغه رود چې تاسو وینئ د موږ د کلا څنګ ته تیر سوی ده. په لاره کې د جمیل مینناک کور ته ورغلو چې د موږ د خپلوانو له جملې څخه دی. د موږ ملګرو خدا نیت و چې یو پیاله شین چای به ورسره وڅښو او بیا به ځو د زیارت په لوري. خو هغه ډېر ټینګار وکړو چې نه، مړۍ به خورئ بیا به ځئ. د وریځو، غوښې او سبزي ترڅنګ مو ورژه هم وخوړل. خوند خو یې وکړ، خو لکه چې د خوسکي بیړه مو ورغرقه کړه. د مړۍ خوړلو نه وروسته مو بیا حرکت وکړ. لږ مخکې مو یوه ډېره لویه ونه ولیدله. ټول ورغلو او ور وختلو او یو څو عکسونه او ویډیوګانې مو پکې جوړ کړې. ونې خو مو په کابل کې هم لیدلې وې، خو دا د موږ د وطن ونه وه، ځکه مو لږ نادیدګي وکړه. د سړک چپ طرف ته په دښته کې د کرکټ یو میدان و چې ځوانانو پکې د کرکټ لوبه کوله. عجیبه خو دا وه چې دوو فیلډرانو پکې نری نری کمبلې اغوستې وې. کیدای شي د هوا د یخوالي له امله وي. د سړک ښي طرف ته مو یو څو قبرونه ولیدل چې سرې جنډې پې لګېدلې وې. حبیبی کم ټو زرمت روحاني بابا. اول مو د روحاني بابا د زیارت د شاوخوا سیمې سیل وکړ. په غرو باندې لا اوس هم سپینه واوره پرته وه. د ریاض زرملوال سره د زیارت د ننې هم وګرځېدم او چکر مې پکې ووایه. د روحاني بابا د زیارت هر طرف زموږ لپاره ډېر په زړه پورې و. دغه یو نفر د ذکر سره زنګېده را زنګېده، خو چې موږ یې سیل ته کېناستو نو بیچاره کېناست. یو غټ چای جوش اوبه یې باندې کړې وې. موږ ته یې هم غږ راوکړ چې راسئ د موږ سره چای وڅښئ. باور وکړئ ډېر خوندور چای و. په زیارت کې دننه چې کوم قبر ده هغه ته ورننوتلم او دعا مې ورته وکړه او بېرته راووتلم. د یادولو وړ ده چې هېڅ وخت باید د مړو نه څه ونه غواړو او یوازې دعا ورته وکړو او هر څه د الله پاک نه وغواړو، لکه څرنګه چې په لمانځه کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. زیارت ته مو دعا هم وکړه، پکې و هم ګرځېدلو، عکسونه مو هم پکې واخیستل. یو څه تازه میوه مو ځان سره راوړې وه، هغه مو هم وخوړله. اوس نو باید ټول یو ځای ته راټول سو او خپلو موټرو ته ځانونه ورسوو. د 20 کالو راهیسې مو په زړه د ارمانو چې کله به خپلې ولسوالۍ زرمت ته ځو او بیا به د هغه جنه د روحاني بابا زیارت ته چکر لګو. شکر چې دا ارمان مو خدای په ځوان باندې پوره کړ. د زیارت چا بیرته د باتور په طرف روان یو.
غټې وړې کلاوې او باغونه په مخه راځي. باور وکړئ چې د خپل وطن په هره تیږه او هر موټی خاورې باندې مو مینه راځي. ګرانو ملګرو، د نور احمد باتورزی یوټیوب چینل څخه دا وه زموږ د نن ورځې خاص ویډیو. تر بل ویډیو مو په سپېڅلي رب سپارم. د یوې سراسري سولې او آباد افغانستان په هیله ښه وختونه ولرئ.